ګرانو کتونکو جازونه خو به تاسو په هوا باندې اولته لیدلې، خو داسې شارک په تاسو نه لیدلې چې هغه په هوا باندې الوزي. او دا شارک چې کم دی د دې کنټرول دپاره زومبیان دي. دا ډیره دلچسپ کهانی ده. د دې کهانی یو دوه پارټونه دي. کچره په تاسو دا کهانی خو ولګي د دې د دویم پارټ لپاره دا ویډیو لایک دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې د دې دویم پارټ څنګه راشي او تاسو ته په ټیم باندې میلاو شي. د کهانی په شروعات کې منګه یو ماشومه اینو چې دا د خپل پلار نه تپوسو کې چې ډاډي منګ به څومره وخت خپل ځای ته ورسو. پلار ورته وایي بچیا چې په دا ټیم موږ په سمندر له پاسه وړاندې کوو او موږ به ډېر زر ورسو. د دې نه بعد دا ماشومه د ګیټ نه بهر څه عجیبه غونته نظاره وګوري او دا اریانه شي. دا خپل پلار ته وایي چې ډیډي بهر خو شارک الوزي. پلار په دې خبره اډو بالکل یقین ونه کړي. د هغې مین ریزن دا وي چې شارک په اسمان کې څه ګوري. پلار دا خبره نظر انداز کړي. د دې نه بعد بیا موږ یو بل هلک وینو چې دی په خپل کیمرې باندې ویډیو جوړوي او دی په خپل کیمره کې دا پوره هر سره ریکارډ کړي چې څنګه په هوا باندې شارک الوزي. دی هم دا نظاره چې وګوري دی هم لږ اریان شي چې دا څه نظاره ده. د دې نه لږ ساعت بعد بیا موږ وګورو دنیا شارک ته د دې جاز طرف ته ور رواني او د دې جاز نه چارو طرف ته دنیا شارک وي او په دې باندې چې کم انسانان وي 200 وردیانې اچولې وي. په دې کې یو کس د جاز ته ورټوپ کې او د جاز یو کړکۍ کټ کی او د جاز ته دننه ورننوزي. دا څه عجیبه غونته انسانان وي او ردو دا شارک چې کوي دا هم ژوندي وي. د دې نه بعد د پایلټ موږ ته نظاره وخی چې دوی ته مخې ته یو شارک راشي او ردونه آیان بیان خطا شي. دا شارک ته دواړه پایلټان اخوري. د دې نه بعد جاز ته چې کم کسان را دننه شي بلکې دا زومبیان وي او دا ډیره په بېدردۍ سره په دې جاز کې خون خرابه مچاو کوي. هر طرف ته په جاز کې وینې وي. دا ډیر زیات ظالمان وي. دا د خلکو نه سرونه هم په دې جاز کې کټ کوي بلکې په جاز کې دوی یو کس هم ژوندی پرې نه دي. زومبیان خو زومبیان وي بلکې ردو سره چې کم دا شارک وي دا هم په دې انسانانو باندې حملې کوي. د دې زومبیانو سره چې کم اتیار وي دوی ډیر په بېدردۍ په دې انسانانو کې د خپل چړې چې کم وي دا پکې ننباسي. لږ ساعت بعد دا پلین د وینو ډک شي. زومبیان خو یو طرف ته کار د سره چې کم شارک وي دا ځان للی ونیوي په انسانانو حملې کوي او انسانان ژوندي تیروي. دا ټول زومبیان او ورسره د دوی دا شارک داسې ادم خوران وي. په دې ځای کې یو شارک په سیټ باندې یو کس ناست وي دی دا روغ ورتیر کی. ظاهره خبره ده چې دوی په دې جاز کې دومره تباهي مچاو کوي نو د دې د وجې دا جاز چې کم وي دا هم کرش کېدو طرف ته روان شي. د دوی خپل مقصد پوره شي دا شارک ته دې ځای نه لاړ شي. دوی په دې جاز کې دا دومره تباهي ولې وکړه. آخر دا څوک په دې کهاني کې موږ ته مخې ته ردی په باره کې پته لګي. بیا موږ د نیویارک سیټي یو پارت وینو چې په دې کې یو کمپنۍ وي دا د امریکن پوجانو د پاره تر اتیارونه جوړوي. دا د امریکای د پوج د پاره اتیار تیاری او ورسره خپل سپیشل عام ګارد هم فراهم کوي. د کمپنۍ چې کوم مشري د ریاکټر نوم وي دا یو پروفیسور وي. د عمر 105 کال وي یعنی د ډیر زیات بوډا وي. د ځان ته یو استنه ولګي. استنه لګولو نه بعد د په کمپیوټر کې دا شو چې ستا 105 کال عمر نه دی بلکې ستا عمر چې دی دا 75 کال دی یعنی د دې ستنې سره د عمر 30 کال کم شي. د دې د وجې د جسم دوباره د ځوانانو شي. د ستنې نه بعد د لږ د ګرځېدو قابل شي. د خپلې وړې لور سره هغه ویډیو وګوري. په جاز کې چې کوم مسافر په خپلې کیمره کې دا ویډیو ریکارډ کړو. دا څه عجیبه غونته طاقت ته چې هغه د خپل د طاقت مظاهره کراو کړله او دا هغه دا یو میسج دی چې زه په دې دنیا باندې خپل حکومت ډیر زر قائم کم. د دې نه بعد بیا موږ ته یو جنۍ وښیي چې د په یو خوشي ځای کې روان وي. دا جنۍ د پروفیسور مشرۍ لور وي او دوی ته یو برفیلي علاقه کې د یو جاز نه سیګنل ملاو شوی ردو کمپنۍ ته. دا جاز د 100 کالو نه په دې برفو کې دننه پټو. دو اخر چې په دې جاز کې سړي د پروفیسور لور دغه جاز طرف ته روانه وي. دا د ګاډي نه کته راکوشي او د دې ځای نظاره کوي. دا چې د جاز ته دننه ورننوزي نو دا څه عجیبه غونته منظر و د جاز کې ویني یعنی دا د هټلر نشان وي او چارو طرف ته لاشونه لټکاوي چې د وینو نه ډک وي. په دې ځای کې په دې باندې زومبیان حمله وکړي. پروفیسور چې کوم لور وي دې سره فایټ اسکیل وي. دا ډیر په دې لري د دې زومبیانو سره په مقابله باندې ورغلي وي. په جګړه کې دا جنې ډیره تیز وي. په خپل لتو او په سکون باندې دوه زومبیان خدا په دغه ځای کې مړه کی. اخرنه چې کوم زومبي پاتې شي د دې سره په دې لاس کې څه تبرګي غونته وي. دا د زومبي په سر کې دا تبرګي ورننه باز. دا په ډیر او
هوښیارتوب او په ډېر خاموشۍ سره دا یو بل ځای ته دننه راشي. دا چې دننه دا نظاره وګوري دا څه ډېره زیاته اریانه شي. بل طرف ته دا په شیشه کې نظاره وکړي، په دې کې دنیا زومبیان چې کوم وي هغه یې لټکاو کړی وي او ده ته د پیپ په ذریعه باندې خوراکونه میلاوي. دا د یو داسې ماشین سره جوړاو وي چې په کومه کې د دوی زخمونه وي، زخمونه په خپله ښه شي او یا کوم زومبي مړ شوی وي نو د دې ماشین په ذریعه هغه زومبي واپس را ژوندی شي. په دې ځای کې د پروفیسر دا نظاره چې وګوري د ته څه زاړه یادونه را یاد شي. د ته پته ولګي چې دا د 19 کاله مخکې د هټلر چې کمپوز و دا د هغې کارستانې ده. د خپل لور ته ووایي چې دا زما زاړه یادونه دي او ته د غځای نه چې څومره په خاموشۍ کېدی شي ته ځان وباسه. ډیبلا چې ځان د غځای نه وباسي داسې یو بله عجیبه غونته نظاره ویني، یعنی دا یو ډېر غټ شارک وي او بله خبره پکې دا وي چې دا په هوا باندې الوزي. د نن نه مخکې چېرته دی داسې شارک نه وي لیدلی. دا ډېر زیات غټ او ډېر خونخوار شارک وي چې دا د نازیانو د پوج وي. ډابلا باندې په دغه ځای کې د زومبي چې کوم لیډر سردار وي هغه پې حمله وکړي. ډابلا خو ډېره تکړه وي خو دا زومبي ردې نه کمه نه وي، دا پکې ستنه ور ومنډ. په دې ځای کې دا ډابلا بېهوشه شي او د زومبي چې کومه سردار وي دا دی ته نور څه ونه وایي، دا د غځای نه لاړه شي. ډابلا چې کله دوباره په هوش کې راشي دا فوراً پاسي او د غځای نه بهر ور منډه کوي. دا چې بهر راشي د بهر نظاره چې دا وګوري دا ډېره زیاته اریانه شي چې دا لاسه منظر دی. په هوا باندې شارک الوزي او دا شارک چې لوکوټې مخې ته لاړ شي دا انویزیبل شي، یعنی دا شارک په هوا کې غیب شي. دا څه عجیبه غونته شارک وي او په دې ځای کې چې کم لانچ وي هغه په دغه برفو کې دننه غرق شي، یعنی دا لانچ په دغه ځای کې دننه ورک شي. شاهجازم انویزیبل شي. لږ ساعت بعد بیا موږ ته د ډابرا د پلار لیب وښایي چې د ډابرا د دغه ځای نه بچ کړي. ډابرا چې کله هم په هوش کې راغلی دې ته څه عجیبه غونته محسوس کېږي، یعنی دې ته داسې محسوس کېږي چې دې ته هم د زومبي وایرس را ورسېدو او ردې نه هم په لږ صحت کې زومبي جوړېدو خطره ده. دا ردې د وجې ډېره زیاته پریشانه وي. اصل کې د زومبي سردار دې ته په دې دا وایرس وهلو چې په دنیا کې هر طرف ته زمونږ د زومبیانو راج وي. د دې د وجې هغو دا ژوندۍ پرېښې وه او دا نه هم زومبي جوړو تاکې په دنیا کې هر طرف ته د زومبیانو راج وي او موږ دا دنیا تباه کو. د دې نه بعد بیا موږ ته د هټلر پوج ښایي نازي چې هغه په برطانیه باندې حمله وکړي او دا خپل د شارک سره هر طرف ته په دې ملک کې تباهیانې مچاو کړي. د هغې مین ریزن دا وي چې په 1945 کې د هټلر چې کوم پوج و دا ځان پټ کړی و، صرف د دې دپاره چې کله موږ په خپل طاقت کې راشو موږ به دوباره په دې دنیا باندې حمله کوو او دو دیکھتے په دې ملک کې هر طرف ته تباهیانې مچاو کړي. په هر ځای کې نیوز رپورټر ټول اریان شي چې داسې اچانک حملې نه، او بل طرف ته خلک په دې اریانې چې دا اولتو والا شارک دي. تو صرف په برطانیه نه بلکې د په دنیا کې چې څومره ملکونه وي په دې ټولو باندې دو حملې شروع کړې وي. په هوا کې چې کم جازونه الوزي دو هغه جازونه هم تباه کړي. د دې د وجې په دنیا بر کې چې څومره فلایټ وي اولتو والا دغه ټول خپل چې کم فلایټ وي دا ډیلې کړي. دې ځای کې پروفیسر د امریکې پریزیډنټ او د هغې چې کم آرمي چیف وي دو سره خبرې شروع کړي. دو ته ووایي چې دا بلاګانې موږ داسې نشو ختمولی خو بلکې د دې دپاره به موږ د دو خلاف یو نورې زومبیانې جوړې کړو. په دې ځای کې ورته آرمي چیف وایي که چېرې دغه بلاګانې بیا زموږ د قابونه بهر شوې نو بیا به څه کېږي. ډایرکټر ورته ووایي چې فلحال به موږ د دې بلاګانو نه ځان خلاص کړو، خو یو سکیورټي ګارډ ورته ووایي د امریکې چې نه دا به زموږ دپاره بیا مصیبت جوړ شي. ډایرکټر ورته ووایي چې زموږ سره د دې نه علاوه بله لار نشته، ځکه د دوی سره چې کوم شارک دی دا په هوا باندې 4000 کیلومتر چوت الوزي. د دوی مقابله موږ تاسې په اسانۍ نشو کولی، بلکې تاسو چې کوم فلایټونه ډیلې کړلي بند کړلي تاسو دا فلایټ دوباره چالو کړئ او زه په دې وایرس باندې کار کوم. امریکې چې کوم پریزیډنټ وي او آرمي چیف وي دا دواړه ته له اجازت ورکړي چې ته په دې وایرس باندې کار اسټارټ کا. بل طرف ته دوی چې کوم فلایټونه بند وي دا چالو کړي. په ایرپورټ کې د خلکو سم رش لګېدلی وي. دوی په دغه ځای کې یو فلایټ په هوا باندې والوزي. د دوی دا مقصد دی چې په دې فلایټ پسې به د نازي چې کوم پوج دی هغه به لازمي حملې دپاره راځي او دوی به دغه جاز پسې شاته خپل یو ټیم ولګوي چې څنګه د نازي پوج راشي تاسو په دې باندې حمله وکړئ. یعنی د جاز کې چې څومره خلک دي دا د نازي د پوج دپاره دوی یو خوراکه جوړه کړي او دیکھتے د نازي چې کوم پوج وي هغه حقیقت کې په دې جاز پسې شاته راوځي. بل طرف ته په جاز کې چې څومره مسافر وي هغه د دې خطرې نه بې خبره وي. خو لږ ساعت بعد دوی ته په اسمان کې اولتولو والا شارک
شارک ښکاره شي او بیا دیکھتے دیکھتے په جاز کې چې څومره خلک وي دا ټول د یاري نه چغې کې او په دغه ځای کې پسې دا ظالمان راشي او دا جاز د پیله جاز په شانتي کټ کې او په دې کې چې دنه څومره خلک وي په دې ټولو باندې اندادون ګولۍ چلول شروع کی د چانه پکې سرونه اووي او د چانه پکې خېټې وشلې په لږ ساعت کې د په دې جاز کې دنه سم اتړ ماچاو کړی وي او یو مسافر پکې هم ژوندې پرې نه دی دیکھتے دیکھتے په دغه ځای کې په دې پلین کې دنه اور ولګي او دا پلین تبا کېدو طرف ته ښکته روان وي دې ځای کې په دې کې یو سړی هم ژوندې پاتې نشي په دې پلین کې دا ټول خلک د امریکای چې کوم حکومت او هغه د دې راکشسو د پاره د چارې په تور استعمال کړو او دا جاز په دغه ځای کې تباشي بل طرف ته موږ ته ریاکټر وخی چې هغه داسې وایرس تیار کو د زومبي خلاف خپل لور ته وایي چې په دې کې د وایرس خلاف انټیډوټ ته کچېره زما د لور په زومبي کې بدل شو نو تاسو به دا وایرس دیتا انجکټ کړئ او د دې سره به زما لور دوباره نه نارمل شي په دې ځای کې د لوریانې د تقار شي کچېره تا په شروع کې تاسو وایرس جوړ کړی وي نو نن به د دنیا د تباہی نه بچوي وا په دې ځای کې د دوه خبرې روانې د دوی چې کمپلین وي په هغه باندې په دې ځای کې زومبي حمله وکي او دیکھتے دیکھتے په دې پلان کې تباہی مچاو شي دې ځای کې د دې جنې نه هم زومبي جوړ شي د ریاکټر د لور نه جاز چې کومه دروازه وي د ریاکټر د لور د دروازه چالو کی او د جاز ته دنه دنیا زومبیان راننوزي او دو اندادون ګولۍ سٹارټ کی بل طرف ته کمانډر چې کوم وي هغه هم په ډیر دی لري د دو مقابله کوي خو زومبیان چې کوم وي دا په تعداد کې د حد نه زیاته وي او دو ډیر په بیرمۍ سره په دې جاز کې چې کم پوجوي د دو خاتمه سٹارټ کړي بل طرف ته د جاز نه بهر چې کم زومبیان شارک وي هغه په دې جاز باندې حمله کوي او ستر کې سره دا جاز دو تباہ کوي ځکه چې دا د حد نه زیاته شارک وي بل طرف ته د ریاکټر لور چې کم وي دا غنه زومبي جوړ شي او ردی چې کم کیپټن پوجي وي دا په د قجاز کې دا مړ کې یعنی د خپل پوج خلاف دا شروع ولګي بل طرف ته د ریاکټر وړلور هغه دیتا هغه انجکشن ولګي په کم کې چې رده انټیډوز وی بیا موږ د جاز نه بهر نظاره ګورو چې یو دم د اسمان نه یو غټ شارک راوځي او د جاز نه بار چې کم شارک وي دا رده په نسبت ډیر زیات غټ دی په دې واړه شارکونو باندې ډزې شروع کی دا واړه شارکونه په ډزو باندې ولي په دې ځکه کې موږ ته پته ولګي چې دا شارک چې کم دی دا ریاکټر جوړ کړی دی هغه ویلو چې زه به یو داسې د دې زومبي خلاف بلا جوړوم چې د دونه با زیاته پاورفل وي دی په دې شارک کې د ناس وي او دی په دا واړه شارکونه وجني په ډزو باندې ولي او سبق په دې خوله کې د ژوندۍ راتېري ځکه چې دا رده د ایکسپریمنت یو غټه نتیجه ده بل طرف ته د چې کوم لور ته انټیډوز ولګي د هغه اثرات په دې باندې ډیر زر شروع شي او دا په لږ ساعت کې خپل صحیح حالات ته بیا راشي بل طرف ته منګه اینو د اسمان نه د شارکونه کته غورځيږي کته سمندر ته رواني په دې ځکه د امریکای پریزیدنت ډیر زیات خوشاله شي چې دا جنگ موږ وګټو خو اصل کې دا جنگ نه ګټلې بلکې دا د جنگ یو نوې شروعات ته ټیک ته په دې ټیم کې ریاکټر خو یو داسې بلا جوړ کړ چې هغه دا شارک بلال اراو کړل دا خو ردو ارزي کامیابی وا خو بل طرف ته منګه اخکا جاز اینو چې کم د کہانی په شروعات کې موږ لیدلې کم ته چې ډابلا ننوتی په دې کې موږ ته د نازي هغه پوج وخت چې کم په شروع کې موږ لیدلې او دا په تعداد کې د حد نه زیاده وي د دې چې کوم لیډر وي هغه خپل د شارک ته حکم وکړي چې تاسو نه په دنیا کې یو هم پاتې نشي یو طرف ته د ریاکټر په د قبلاګانې د دوه خلاف جوړي او بل طرف ته د زومبیان د هغه خلاف په میشن کې جوړاو شي د دې په موږ ته پر رواني کہانی کې پته لګي چې ردی جنگ بسنه چې راوځي چې دا جنگ به د هټلر د زومبیان ګټي او کده ریاکټر د غټه شارک بلاګانې به ګټي ځکه چې دا جنگ خو جاری دی د دې د دویم پټ لپاره دا ویډیو لایک دا چینل در سره سبسکرایب کړئ بیل آیکن در سره آن کړئ چې د دې دویم پارت راشي او تاسو ته نوټیفیکیشن میلاو شي ځکه چې ریاکټر خو ځان ته داسې ستنی وخی چې دی خو بالکل نه بوډا کیږي یعنی ردی د مقابله د لپاره ریاکټر هر ټیم ځان تیار ساتي